تازه او ښه خبر چمپیون ټرافي افغانستان ته راوړل کیږي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په چمپیون ټرافي کې ګډون کوي. د 2025م کال چمپیون ټرافي چې د پاکستان په کوربهتوب ترسره کیږي، 8 لوبډلې ګډون پکې کوي. په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، ساوت افریقا، استرالیا لوبډلې لوبېږي. په بي ګروپ کې بیا نیوزیلینډ، افغانستان، انګلند، بنګلادیش لوبډلې لوبېږي. دغه چمپیون ټرافي به د نومبر میاشتې پر 28مه نیټه افغانستان ته راوړل شي. د افغانستان په بېلابېلو تاریخي ولایتونو کې به وګرځول شي. د دغه ګرځېدو وروسته به چمپیون ټرافي نورو هیوادونو ته یوسي، په هغه هیوادونو کې به هم وګرځول شي. بیا به د 2025م کال چمپیون ټرافي لوبې پیل شي، خو لا معلومه نه ده چې دغه لوبې د چا په کوربهتوب ترسره کیږي. هندوستان وایي چې موږ پاکستان ته نه ځو، پاکستان وایي چې هندوستان لوبډله نه راځي، نو موږ دغه چمپیون ټرافي نه ترسره کوو. خو لا معلومه نه ده، انشاءالله لوبې به ترسره شي.